په عربی کې شیطان هغه چاته وي چې سړی ګډوډوي، د انسان ګډوډوي، پړه کې ورته خرابې وسوسې چي او د خدای د نیغې لارې نه خطا کوي، ځکه شیطان ورته وایي. زمارونو د دې یو څو صفتونه دي. رب العالمین چې قرآن شریف کې فرمایي چې دی خپل دشمن وګڼئ او ستاسو دشمن دی او ځان ته وساتئ. د سره خو موږ جګړه نه شو کولی، نه ورپسې ټوپک راغشتی شو، نه ورپسې توره او چاړه راغشتی شو او نه کوټه کې بندولی شو، ځکه موږ ته ښکاري نه. نو موږ به څنګه دشمن ګڼو؟ نو رونو د ده چې کوم صفتونه دي د هغه صفتونو نه به ځان وساتو. دا د شیطان دشمن ګڼل دي. هغه لکه شکست ورکې او مقابله ورسره کې، د هغه چې کوم صفتونه دي د هغې نه به ځان وساتئ. او که د شیطان د صفتونو نه ځان ونه ساته، هغه صفتونه د ځان کې پیدا کړل، دا د شیطان سره دشمنی نه ده، دا ورسره دوستانه ده. الله دې د شیطان د دوستانې نه وساتي. یو صفت د شیطان ضد دی او کبر دی، دا د غټ صفت دی. دی ډېر لوی ضدي دی او دی ډېر زیات کبرجن دی. حضرت آدم علیہ السلام چې کله رب العالمین پیدا کړ، د خټې نه پیدا کړ، نو د دې نه مخکې رب العالمین د فرشتو سره مشوره کړې وه، وی زه په دې مخ د ځمکه یو خپل خلیفه پیدا کوم. نو فرشتو د دې نه مخکې د شیطانانو روانه او د شیطانانو فسادونه لیدلیو. نو هغې خو وی چې دا انسان پیدا شي دی به م لکه د پیریانو په شان، د پیریانو هغه ضدونه لیدلیو او د هغې روانه لیدلې وې. نو هغې خو دا وی چې دی به م دغسې روانه کوي او فسادونه به کوي، الله به خفه کوي. وی خدایه مه پیدا کوه. پروردگار حضرت آدم علیہ السلام پیدا که او بیا یو امتحان واغشت د آدم علیہ السلام نه او د فرشتو نه. په هغه امتحان کې آدم علیہ السلام کامیاب شو، فرشتې ناکامې شوې. نو الله فرشتو ته حکم وکړو اسجدوا لآدم. چې څومره فرشتې وي دغه وخت دا شیطان هم په فرشتو کې اوسېده، بار آسمانونو کې. او حضرت امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی چې د 80,000 کاله د الله عبادت کړی دی او دومره بهترین عبادت یې وکړ چې دی د هغه خپل عبادت په ذریعه په اسمانونو کې اوسېده، بر اسمان ته ختلی ولته به اوسېده. نو چې دیم پکې ناستو فرشتو کې، نو رب العالمین ټولو ته حکم وکړو اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام په طرف سجده وکړي. نو سجد الملائکة کلهم، څومره فرشتې چې وې ټولې په سجده پرېوتې او سجده وکړه، الا ابلیس دې ظالم بدبخته سجده ونه کړه. رب العالمین ته تپوس کوي ما منعک ان تسجد، تا سجده ولې ونه کړه؟ اذ امرت، تا ته ما حکم وکړ چې سجده وکړه، بیا دې سجده ولې ونه کړه؟ نو د هغه وجه وی خلقتنی من نار و خلقته من طین. وی خدای دې د خټې نه پیدا کړی دی او زه د اور نه پیدا کړیم. زما حال د ده نه ډېر اوچت دی. خټه خو په ځمکه پرتی، خلک پې خپېږدي، مرداره پې غورځئ، بین تیزي، اور شغله کوي، رڼا کوي، اوچتي. خټه لاندې اور بره خیږي، خټه توره ده، اور سور او سپین مزیدار دی. خټه تیاره ده، اور رڼا کوي. او اور خو د فایدې شی دی، خټه کې څه دي؟ نو زه به دته سجده کوم. ګوره رونو دوه خبرې شو دلته که ستاسو خیالي، یو خو یې لویي وکړه ځان ته یې لوی وی کبر یې وکړو، دویم یې څه وکړل؟ دویم یې عقل و جنګو، د خپل عقل نه کار واغشته چې د اور نه پیدا یم، اور اعلی مزیدار دی او خټه بیکاره شی دی. دا دوه صفتونه د شیطان دي، دا دوه، او دا دواړه غلط دي. ګوره دس اوې وی زه اور نه پیدا یم، ځکه چې د ده نیکه جان و جان قرآن شریف کې الله فرمایي والجان خلقناه من قبل من نار السموم، چې دا جان چې د شیطان نیکه دی او د ټولو پیریانو نیکه دی، دی ما د اور نه پیدا کړی. نو کبر او لویی وکړه او عقل او جنګاو، او خبره غلطه وکړه، عقل او جنګاو خو خطا شو. ولې؟ ځکه چې دی وی
زمکې ته سپکو قتل او زه د اور نه پیدا یم، زه اوچت یم. دا اور خو د زمکې نه جوړېږي، چې زمکه نه وي اور به د کم ځای نه. اور د خشاک نه جوړېږي، خشاک دا زمکه را زرغونی. اور د پټرولو نه او د ډیزلو نه جوړېږي، هغه په زمکه کې امانت پراته دي. زمکه پرده پوخه ده، دغه پټرول هم ساتلی دی او دغه اور هم ساتلی دی. اور د کویلې نه جوړېږي او کویله په زمکه کې کانونه پراته دي. دا ټول د اور چې کم سامان دی، کاغه پټرول دی، کاغه ډیزل دی، کاغه ګوګړ دی او کاغه کویله ده، دا ټول په زمکه کې امانت پراته دي. زمکه ولا ځای ورکړی دی. دلیل یې غلط شو. او که د لرګي نه کم اور جوړېږي نو چې زمکه لرګي زرغون نه کې بلیږي. بسه زمکه بهترین سیز دی. د انسان چې څومره منافع دی او فیدې دي دا ټول په زمکه کې دي. که زمکه نه وي اور به کم ځای بلیده. نو دا د عقل دی. رونو د شریعت په مقابله کې عقل جنگول دا ډیر لوی جرم دی. عقل سی شریعت د الله او د رسول خبرې دي. شریعت د الله د طرف نه دی. دا الله خبرو ته او دا الله علم ته د انسان عقل کم ځای کې رسیږي. دویمه کبر او لویی وکړه، دا دویم صفت د شیطان دی. کبر او لویی به نه کو. حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی که د چا په زړه کې د شلشم د دانې عمره کبر پروتي د جهنم اور ور باندې حرام. سره د جنت خوشبوئی ور باندې حرام. سره د دې چې د جنت خوشبوئی دا د 500 کالو په مزل محسوسېږي. دا کبر دونه خطرناک شی دی او الله په دې دواړو خپه شو. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلی دی د یو سړي واقعا. وی جمعات ته لاړم، یو ډېر خشته ښکلی سړی په جمعات کې ولاړو، ډېر لوړ دنګ او ډېر ښکلی شکل او سور سپین او په اندامونو مزیدار او صحت نم ډېر خشته پهلوان. وی چې ما ورته نیغ نیغ کتل، وی دا سړی ما ته وی چې ولې ما ته نیغ نیغ ګورې، څه چل دی؟ وی مې چېره تا خو ډېر خشته شکل دی، مخ دې خشته مزیدار او په قد او په قامت هم نه ډېر غټې او نه ډېر نرې، نه ډېر لنډې او نه ډېر اوږد او ښکلی مزیدار وجود دی دی. لاس او خپې او نظر هر څه دې برابر دي. وی دراته څه وی؟ وی ما ته وی چې او زما د ښکلي شکل ته خدای م پسخېږي. کبر یې وکړه. داسې شکل مې دی چې انسان خو څه کې تو پسخې دی، دې ته خدای م پسخېږي. وی چې دا ټکې یې ووی ما ورته نیغ نیغ کتل، وی دا سړی رو رو راټیټېده، رو رو ښکته کېده ښکته کېده ښکته کېده ښکته کېده. وی دومره راکوټې شو چې د دې کونډۍ برابر پوټینې شو. د هغه ټولو خلکو مخکې د هغه جومات دنیا ورته حیرانه وه. ولاسونه پوټینې شو، خپې وړې شوې، شکل بدرنګ شو، پوټینې شو. وی دې حد ته ورسېد چې یو رشته دار اوچت که او کور ته یې په غېږ کې یوړه. دا حافظ ابن کثیر په خپل تفسیر کې لیکلی دی کبر ډېر خطرناک شی دی. رب العالمین په خپله فرمایي الکبریاء ردائی، وی لویي زما صادر دی. وی که ما سره څوک زما په جامه کې جنګ کوي ذلیل او خوار به کم. انسان له عاجزي مناسب ده او کبریه او لویی الله له مناسب ده. زمارونو هغه ذات چې هغه له نه بیماري شته، نه ولا درد شته، نه ستړیوالی او نه مرګ، که هغه لویي کوي نو ورسره ښایېږي. او چې کوم انسان له بیماري راځي، درد راځي، تکلیف راځي او دسماتې راځي او کم شی هغه چغې وی فریادونه کوي او مرګ او جون راځي، دی به څه لویي او څه کبر به وکړي. نو د شیطان دو صفتونه شو. دا یو صفت کبر او دویم صفت عقل پرستی. عقل یو جنگ او چې د خو اور نه پیدایم او دی د خټې نه پیدا رې زه درته سجده نه کوم. رب العالمین فورا ذلیله کا. وی زه ظالمه دا خطرناک صفتونه دي. زما مخکې لویي کې او زما د خبرې په مقابله کې عقل جنګې، زما ذلیله کړه روکېږه. راوی شړه هغه 80,000 کال عبادت ورته په اور باندې لوکو. دو صفت ادا شو. یو بل صفت تیرونو ډېر صفتونه دي. بل صفت یې څه دی؟ شیطانې نام د صفت دی. هلته په جنت کې الله خو را وشړه خو د جنت نه یې لا منې کړی نو. لکه سړی چاته وي هلکه زما کور ته وځه بار ته، در باندې بند خو لا د لاس نه ونه نیسي چې ویې باسي. لاس یې لا نیولې نو. په جنت کې به دې بار ګرځېده را ګرځېده. آدم علیه السلام له خدای بیبي ورکړه، یو ځل اودو او دا یوه پختې ته الله ګس طرف ته د اوچته پختې راوویسته
چې راوی وستا دا غې نه دی اودو خدای پاک حضرت حوا بیبي ولا پیدا کړ چې دی راویښ شو بیبي مخامخ ورته ناسته وه فطرتن د انسان په زړه کې ښځې ته خواهش او میلان پیدا کېږي او د ښځې سړي ته نو د هغه خپل فطري خواهش د هغې اظهار وکړه رب العالمین ورته فورا اطلاع راولېږله چې نه ودرېږه نکاح به تړم درته او د نکاح نه پس به بیا ته د خپلې بیبي سره یو ځای والی کې او په نکاح کې به مهر ورکې رب العالمین نه دې تپوس کوي وی مهر یې څه دی نو ټولو مفسرینو تقریبا لیکلی دي وی د الله په عرش د پاسه دا لیکلی شوي دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسولان خو ډیر دي خو د خپل نوم سره د نبی علیہ السلام مبارک نوم لیکلی دی وی دا په عرش چې دا کم نوم ما د خپل ځان سره لیکلی دی او په هغه مې رحمت هم لیکلی دی چې صلی الله علیه وسلم وی 10,000 دا رحمت دا درود شریف وایي دا د بیبي مهر شو د هغې نه پس بیا د خپلې ښځې ته نږدې کېږه او جنت کې اوسېږې الله ورته حکم وکړو ځې جنت ته ځې او په جنت کې اوسېږې او کلا منها رغدا حیث شئتما چې کوم ځای په جنت کې خوښئ پکې ګرځئ او چې څومره ډوډۍ خورئ او روزي خورئ رغدن د مړې خېټې تاسو ته اجازت دی اوس د شیطان خو دریم صفت شته دوی چیرې د آدم علیه السلام د برکت نه خو زه ذلیل شم او خوار شم چې دی به د جنت نه څنګه راوباسم حضرت آدم علیه السلام باندې په جنت کې الله یو شی بند که یو اونه ورته مخامخ وښوله لا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین وی دې اونې له به ګوتې نه وړئ کومه اونه وه څوک وی د غنم بوټی څوک بل یادی خو یو بوټي ورته الله خو چې دی له به ګوتې نه وړئ دا یو ازمایش دی یو امتحان دی یو ابتلا ده او که دې لم ګوتې یوړی ګورې لوی نقصان به وکې او زما د حکم نافرمانی به وکې او چې زما خبره څوک نه مني ګورې هغه ته غوسه کېږم تاسو ولیدل چې شیطان زما خبره نه منله نو څونه مې ذلیله کړ بس دې دواړو فیصله وکړه جنت کې به اوسېږو او دې اونې له به ګوتې نه وړو دا شیطان راغی حضرت حوا علیه السلام د جنت دروازې ته راوتې وه او دی ورسره ملاقي شو په خشته شکل دی خو ځان له شکل بدلولی شي وی تاسو خو جنت کې اوسېږئ وی دغه اونه در باندې بنده کړې ده الله ته خبرې چې ولې بنده کړې ده وی نه ما ته خو پته نه لګي وی دا دې دپاره چې د جنت تم اوباسي وی اونې له کم ګوتې یوړې نو بیا به ټول عمر په جنت کې او که دې لم ګوتې نی وړې نو جنت نه موباسي جناب هغه خو حضرت حوا بیبي وه حضرت آدم علیه السلامو هغې دروغ په نه په غوږ اورېدلي او نه په دروغو پوهېدل وی نه مونږ الله منې کړي یو چې الله منې کړو مونږ به څنګه بیا دې اونې له ګوتې یوسو الله نه دي ویلې ده ورته قسم وخوړه وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین شیطان ورته وی زما دې د الله په ذات قسمي چې زه ستاسو خیر خویم او ټیک خبره درته کوم هغې خو د دنیا دا قسمونه نه اورېدلې که نه هغې وی چې د خدای نوم په دروغه به څوک سینګوالي او پیژندې نه چې د هغه شیطان دی چې مونږ ته سجده نه لګولې ځکه شکل یې بدل کړی دی خو چې د خدای نوم سینګ هغې واورېده د هغوی حواس بل طرف ته لاړل او زرې بوټي له ګوتې یوړې وی دی د خدای نوم علي د خدای نوم بلا په دروغه څوک سینګ اخلي زرې ګوتې ولا یوړې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فنسیا ولم نجد له عزما وی د آدم علیه السلام زماغه خبره یېره شوه د قسم سره ته زماغه خبره یېره شوه او په مضبوطه پخه اراده باندې دی بوټي له ګوتې نه دی وړې خو یېرې شو خطا شو نو بوټي له ګوتې یوړه بوټي له ګوتې یوړې بعضې علما وی د هغه بوټي لږه میوې وخوړله خو چې څنګه یې بوټي له ګوتې یوړې او میوې وخوړله نو جامې د جنت ته لاندې پرېوتې بربند شو فوراً بربند شو شیطان په خپل سکیم او سازش کې کامیاب شو که نه شو دی بل سکیم دروغ دا د شیطان صفت شو حضرت آدم او حضرت حوا ته دروغ وی دی دریم صفت دا نن تقریر کې شیطان صفتونه درته ښیم ښه دی دریم صفت څلورم صفت سره په دروغه قسم خوړل په دروغ یې ورسره قسم وخوړ دا په دروغه چې څوک قسمونه خوري دا هم د شیطان صفت دروغ چې څوک وایي دا هم د شیطان صفت الله دې مته وساتي ښه چې دی څنګه بس د خو خپل کارو کوس تماشه کوي
جامې ته کودې شوې. فتخفقا یخسفان علیهما من ورق الجنة، د جنت بوټي غټ غټ دي، میوې هم غټې دي او پاڼې هم غټې دي. پاڼې را واغېستې د جنت او ځان نه تاوی. د جنت مخصوص جامې دي اپې بندې شوې او ځان نه پاڼې تاوی. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي اے د آدم اولاده ګورې د شیطان نه ځان وساتئ. دا هغه سړی دی چې ستاسو د نیکه او د نیا نه جامې ویستلې دي. اوس هم چې څوک چاته وایي وی هلکه فلان کې دی دشمن دی، نو غټ دشمن کم یې وي؟ وی زما نه جامې ایستې دي، زما د پلار نه جامې ایستې دي، په دې سړي د ننګ وردي او غیرت وردي. ینزع عنهما لباسهما، دی دواړو ته جامې وستې، که دی ورته دا وسوسه نه وې اچولې او حضرت آدم علیه السلام او حضرت حوا اونې له ګوتې نه وې وړې، نو ممکن ده چې دا جامې ته نه وي کوشوي. الله یو سبب جوړ کو، خو ظاهري باندې دوی شو. ښه جناب جامې ځان نه پاڼې تاولې. د هغې بوټي کې ګوره الله یو کار د حکمت نه ډکي. هغې بوټي کې دا سر و چې د هغې نه څوک میوه وخوري او دسماتې به ورځي. د هغې میوه څوک وخوري خفګان به م راځي. د هغې میوه څوک وخوري لاړې به م راځي خوله کې. د هغې میوه څوک وخوري خوله به م بوی کوي. د هغې میوه چې څوک وخوري رکوټې او دسماتې به م راځي، جړا به م راځي، سترګونه به م اوښکې بیږي. اوس د دې انتظام خو جنت کې شته دی نه؟ الله وی تاسو ما نه وې منې کړی، تاسو ولې دې اونې له ګوتې یوړلې؟ اوس د دې اونې چې کم اثرات دي لکه سړی دارو خوري په وجود کې اثر پیدا کی، د دې اونې چې کم اثرات پیدا کیږي په وجود کې د هغې انتظام خو جنت کې نشته. دلته بدبویي نشته، دلته لاړې توکل نشته، دلته رکوټې او لیو دسماتې نشته، دلته لوږه نشته، دلته غم نشته، دلته اوښکه نشته. او د دې بوټي د وجې تاسو کې دا ټول صفتونه پیدا شو. اوس به هغې وطن لملیږم چې دا څیزونه پکې وي. دا هغه ځای نه الله پاک را کوز کړل. حضرت آدم علیه السلام مخکې به ورته سرندیب وی، اوس ورته سریلنکا وی، هلته په یو غر د پاسه را کوز شو. او حضرت حوا دا په جده کې را کوزه شوه. دا د شیطان ظالم د لاسه. او دی هم راوشاله وی زه روکېږه تمځه. دی چې راغی مولانا عبدالحی صاحب لیکلي دي په نفع المفتی والسائل کې، دا د هغې یو کتاب دی رکوټې شانتې مسائل دینیه پکې جمع کړي دي. دی چې ړومبې راغی نو په دریاب را کوشو. دا ابلیس دا شیطان نو په دریاب کې کب ته وی ګوره وی الله یو شی پیدا کړ، هغه به دنیا ته اوس راځي را کوزېږي به، اب ستاسو ښکار کوي او تاسو به خوري. کب منډه کړې بل ملګري ته الوې. وی لومبی شیطانت په مخ د ځمکه شیطان وکړه او دویم شیطانت کب وکړه. وی د کب نه خدای جبه واغېسته. دا مولانا عبدالحی صاحب لیکلی دی. د چا کب جبه ولې نشته؟ وی فوراً بل ملګري ته سوچ خو لږ وکړه، فکر وکړه، ولې منډه وی؟ زر بل ملګري ته الوی چې دقسې خدای یو شی پیدا کړه، زموږ ښکار به کوي، خدای ته جبه واغېسته. نو یو صفت د شیطان دروغ شو، بل په دروغه قسم شو، او بل شیطانت شو. بل صفت د شیطان څه دی رونو؟ بل خطرناک صفت ده چې هغه د ټولو نه لوی صفت خطرناک دی. هغه د دوو کسو په منځ کې روانه پیدا کول او جګړه پیدا کول. حدیث پاک کې راځي وی ردی شیطان تخت په دریاب د پاسه پروت دی او دا خپل بچی په دې خلکو پسې لیږي او بیا دا بچی ورته مازدیګر ماښام راغونډېږي او د ټولو نه تپوسونه کوي تاسو کړل یو کس پسې یو بچی لیږي. وی چې دا بچی راشي هلکه ته خو مې لیږلی وی سړي ته، انیک سړي ته مونځ دې پې قضا که. بابا ډېر وس مې پې وکړه خو سړی تکړه و، مونځ مې پې قضا نه کړی شو. وی ښه د وخت نه خو به یې پې رستو کړی و که نه؟ ډېر وس مې پې وکړه خو سړی تکړه و، د وخت نه مې پې رستو نه کړه. وسوسه یې ورته واچوله، بابا ما دا خواري ډېره وکړه خو هغه ډېر بد و، ما ورته وسوسې م وانه چولې شو، مونځ یې ښه برابر وکړه. نو دا شیطان نورو شیطانانو ته وایي وی د خپله ډیوټي پوره نه ده کړې، وی اوچتې کې او د دریاب کې اوسو غوپې وله ورکې. بل وله راشي ښه خو ما هغه فلانکي پسې لیږلی وی څه دې وکړل؟ بابا ما خو کمال وکړه. څه دې وکړل؟ بس ښځه او خاوند مې وجنګول، اله مې پرېښودل چې په هغه خاوند مې هغه ښځه طلاقه کړه، اله مې پرېښودل. وی دا مشر شیطان ابلیس ورپاسی او دغه رکوټ شیطان ذات راتی تر غاړه باسی او پملې وټپی. نعم انت ته زما ډېر ښه بچی یې که نه؟
کمال دی وکړه. نو د بل صفت دا چې د دوو مسلمانانو په منځ کې شیطانت اوروانه راوستل. دا د شیطان صفتونه دي. دې لپاره د شیطان دا صفتونه درته ذکر کوم چې ته د شیطان د دې صفتونو نه ځان وساتې. ځکه الله وایي ان الشیطان لکم عدو، ستا دشمن دی، فاتخذوه عدوا، دشمن یې وګڼه. دشمن چې ګڼې نو اله به ګڼې چې د هغه کم صفتونه دي او د هغې نه ځان وساتې. الله دې د دې سپېره صفتونو نه بچ کړي. ګرانه غوندې ده، ډېره ګرانه ده. دوه څیزونه دي جناب، یو ته نفس وی، بل ته شیطان وی. دا نفس د انسان کورنی دشمن دی او دا شیطان بارنی دشمن دی. دا دواړه چې یو ځای شي ډاکه غورځوي. لکه دنیا کې هم دوه دشمنان دي، یو د بهر یو د کور. که د بهر غل وي او د کور دننه ورسره ملګري نه بیا هم د غلا نشي کولی. دا د کور والا ورته رو ګودر ښیي په دې لار راشه، او دا خلک دې وخت کې وده وي او په دغه الماری کې سامان پروت دی او په هغه الماری کې پروت دی. نو د کور دا غل ورته لاره وښیي او د بهر نه سړی راشي نو غلو کې ډاکه وکړي. او که د کور غل وي او د بهر نی نو بیا هم د غلا نشي کولی چې دې یو کې سنبالی به کم ځای. په ده خو بیا شک راځي. نو د بهر او د کور دا دوه غله چې یو ځای شي ډاکه وکړي نو کامیاب شي. دا یاد ساتئ چې د بار نه څوک هم غلا کوي، ډاکه کوي، د کور سړی، د خاندان سړی، د محلې سړی، دا به ورسره خامخی سلاکار بې د هغه نه نشي کولی. دغه رنګې یو شیطان د بار غل دی او دا نفس د انسان کورنی غل دی. هغه راځي او په دا نفس جاله ده دې کې کینی او د انسان په ایمان ډاکه غورځوي، د انسان په عمل ډاکه غورځوي. دا دواړه یو ځای شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د انسان د زړه ته یو خوا د شیطان لومه ده او بل خوا د فرشتې لومه ده. شیطان یې ځان ته راکاږي او فرشتې ځان ته راکاږي. د شیطان راښکل څه دي؟ او ته ګناه ورچوي په داړه کې، او د فرشتې راښکل څه دي؟ هغه ورته نیکي ورړی. که ستا خیالي بعضې وخت کې سړی وایي که نه، وایي دا یو ړه مې وایي چې دا کار وکړه او دا بل مو چې دا کار وکړه. نو دا خو دوه زړونه نه دي، یوړه دی. دا د نیکۍ کار دا ورته هغه فرشته ورچوي. د هغې فرشتې نوم ملهم دی او د هغې هغه چې په اړه ته هغه کم خیر ورچوي هغې ته الهام وایي. او دا بل شی شیطان چې دا زړه ته ورته شر ورچوي د هغه نوم وسواس دی. او چې کم شر ورغورځوي هغې ته وسوسه ویل کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ګوره ما خو چې شی خطرناک دی، بچ کېدل ته ګران دي، لیکن رسول الله مبارک دم خولی دی. وی کله چې د شر والا وسوسه ته محسوس کې چې مونځ مه کوه، ګناه وکړه، غلا وکړه، ډاکه وکړه، غیبت وکړه، دا وکړه، دا وی پیشه چې دا د شیطان د طرف نه دی. نو وی فلیتعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله وایا او ګس طرف ته لاړې تو کا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او ګس طرف ته لاړې تو کا، الله برته بچ کی. دا مسان شو کنه شو؟ دا الله نوم واخلا، ذکر وک لا اله الا الله، نو دې تختی بیا د الله د نوم نه خپل خلطه مباسی. او چې کله دا بل محسوس کې دا نیکه والا چې منځو کا، روجه ونیسا، د ګناه نه ځان بچ کا، فلیحمد الله، دا الله حمد ادا کا. دا سوا چې الحمدلله، چې الحمدلله دی وی د الله حمد، دا فرشته به نورم زورو لګی او د نیکه ته به خدای پاک پوره توجه پیدا کی. دا مونږ ته حضور پاک یو دم د دې سپیره د پاره خولی دی. د مارونو بل صفت یې څه دی؟ د انسان اخره پورې دشمن دی، تر مرګه پورې انسان پسې دی لګېدلی وي. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر شوی دی او ډېر لوی عالم تیر شوی دی. یو لوی تفسیر هم لیکلی د قرآن شریف، تفسیر کبیر، ډېرو جلدونو کې دی او ډېر عجیبه علمونه پکې جمع کړي دي. د الله تعالی په وجود باندې یو کتاب هم لیکلی دی، په هغې کې 360 دلایل دي چې الله موجود دی. وی دی چې کله مړ کېده نو شیطان ولا راغی، شیطان ته تپوس کوي امام فخر الدین رازی خدای شتا؟ د ورته وی او شتا. وی څه دلیل دی؟ وی دا فلان کې دلیل. اوس شیطان سره به څوک باس کوي، هغه دلیل یې ولا باطل کوي، دا غلط دی، دا ټیک نه دی. د ورته دویم دلیل پیش کا، شیطان ورلا غم باطل کوي، دا دم خراب دی. د ورته دریم دلیل پیش کا،
شیطان ولا غم باطل کوي دا دم خراب دی. ګوره ځنکدن وخت دی هغه ورته د الله په وجود دلیل پیش کوي، شیطان یې ولا بربادوي. یو ډېر لوی بزرګ د شیخ نجم الدین رحمه الله د کشف خاوند دی، هغه لګیا دی اودس کوي او شاګرد ورته اوبه اچوي په دې لاسونو باندې. نو په اودس کې خو اسراف ګناه ده، شاګرد ورته اوبه اچوي او رده د لاسونو نه اوبه بیږي او اوبه اچوي. شاګرد حیران دی چې نن خو زما شیخ په یو لاس باندې 5-6 لوټې خالی کړی، توجه بل خوا ده، ورته اوبه اچوي او د اوبه ته بیږي او د توجه بل خوا ده. اخره کې لږې اوبه راواغېشته او داسې وروی ویشتې، وی ورته ووایه چې بې دلیله خدای یو دی، ووایه ورته چې بې دلیله خدای یو دی. بیا مخلاص وینځل. شاګرد ته تپوس وکړ، وی حضرت نن خو تاسو په دې لاس باندې بله اوبه توی شوې، توجه مو بل ځای وه. وی او تا ما ته اوبه اچولې او ما ته خدای امام راضي را مخکې کړ، امې ولیده، راته الله را ښکاره کړ. مرګ یو ځنکدن یو او شیطان ورسره په مباحثه او په مناظره نښتی و، د شیطان مقابله وه. دی ورته وی الله یو دی او دلیل، وی دا دلیل، وی دا دی ټیک نه بل خایا، بلې ورته وښو، وی دا دې ټیک نه بل خایا. وی 100 دلایل ورته امام راضي وی او وی 100 واړه ولا باطل کړل. وی ما ته الله را مخامخ کا، وی ما دا بوټي اوبه ورويشته او د امام راضي په سینه خدای ورو غردولې، داغه سینې ته ورو رسېدې. مې ورته وای چې بې دلیله خدای منم، اړو دلیل نشتا. وی امام راضي ورته وی چې زه خبيثه بې دلیله خدای منم. وی شیطان ته خپل پنجه وسته ولال، امام راضي خدای د ایمان سره ملک غني کدا بل دلیل مرته باطل کړي وی ذات یو دی، مونږ د ټول زمونږ ایمان دی او موجود دی، په دې د دلیل ضرورت نشتا. ا د زمیدار قصه شیطان سره کوا. شیطان د انسان په شکل شو، یو زمیدار یې وکول، راغی ورته درېدو. زمیدار کاکا یو تپوس ته نه کو، وایا ته خدای مانی؟ وی او. وی دلیل راته وایا. وی ښه دلیل غواړي؟ وی او. یو درېږه چې درته دلیل ویم. ا د غوانو هغه چوکۍ راواغېشته او غوان یې ودرولو او ورپسې ورپاسېده. چې ورغې وی دلیل وایا که نه؟ وی ته ودرېږه ښیم درته، خو چې یو 5-6 چوکۍ یې او شیطان ته غر والې. وی دلیل وایا. وی د سپېره بچی دلیل هم دا دی که چې د اتم یو څو غزاره ووالې. کش الله نه وي او موجود نه وي نو زما په لکه به تا سره بغض پیدا کو، زما په لاس کې به ستا د والو طاقت پیدا کو. دا کم ذات چې زما تا سره دشمنی پیدا کړه او زما په لاس کې د چوکۍ د استعمال طاقت پیدا کو او ته مې په یو څو غزاره ووایه، دقه خدای دی. ودرېږه چې درته نوره مخیمه. هغه لمن پرول او تښتېده. د خدای د ذات دا شیطان به راته وسوسې اچوي، پرېږدي دې نه او تر اخره پورې د سره دشمنی کوي دا شیطان. نو چې کوم ستا د پلار نیکه دشمن دی او ستا دشمن دی او کوشش یې دا چې تا دوزخ ته غورځوي، نو موږ به د هغه دوستانه کوو که دشمني به یې کوو؟ وایه دشمني به کوو. او که څوک ورسره دوستانه کوي نو دا ناپویه دی، د هوښیار نه دی، دا قمقل دی. هوښیار دا چې د پلار نیکه ازلي دشمن او د خپل دشمن سره دشمني وکړي او دا د الله د کتاب وینا او مختلفه طریقې دي. مولا صاحب په بله طریقه وای، مولیانو لاجیبه چل پیدا کی، یو بل سره روانه کی، یو پسې او بل پسې. مولا خو په بله طریقه والی نشي. نیک سړی هغه په بله طریقه وای، هغه ته بدعت په داړه کې ورواچي، په هغه داسې طریقې د عبادت راولي چې هغه طریقې د شریعت نه خلافي. بدعت دی ته وای چې یو سړی نیکی کوي خو هغه نیکی چې نه پیغمبر کړی وي، نه د هغه صحابه کړی وي او نه د پیغمبر او د صحابه نه د هغې اصل ثابتي، په نیکی یې وای، پرېږدي یې نه. مولا په مولا وای، د هغې په زړه کې اختلافات پیدا کی په مختلفو طریقو د بربادۍ. نو لوی سازشي سکیمر او خطرناک دشمن دی، خطرناک. یو سړی د دیوال په سوري باندې ملاستو، دا شیطان ولا راغی او دا سړی څوک د خپل وظیفه دا ګرځولې وه چې د به روزانه وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، د خدای په ذات د شیطان لعین نه پناه نیسم. دا به هر وخت وي. یو ځل د دیوال سوري ته ملاستو، دا شیطان راغی د انسان په شکل، وی پاسه چې دی پاسېده، وی د خوبه دی ویستم ظالمه، وی د خوبه نه د دیوال در باندې را غورځېږي، شه بل اخوا شه. چې اخوا شو دیوال را پرېوت.
دغه نیک سړی ورغی، دا چا چې پاسولیو هغه د مټونی و خدای د سره خو کته سوکې تا خو زه د مرګه بچ کړم کدی ویښ کړی نو ما او دا دیوال په ما را پروت و خو په دا خوب کې به رانه صوت یو مړ به وما او دې خو شیطان یم زه هغه قسم چې روزانه ته زمانه پناه نیسې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا هغه شیطان یم دا نه ته شیطان نه ته خو ډېر ښه سړی زه د مرګه بچ کړم شیطان ته ګوره ښه کار ته ګوره شیطان څوک د مرګه بچ کوي تا خو د مرګه بچ کړم ته څنګه شیطان یې شابه ځان راته وښایه وې سپېره شیطان یم چې ته راته شیطان وې هغه شی یم نو شیطان څوک د مرګه بچ کوي وې د مرګ نه د شهادت نه مې بچ کړی که ته مې ویښ کړی نه وې او دا دیوال در باندې را پروتې وې نو تا به مفت په جنت فردوس کې مټې والې ولته به راته ګرځېدې را ګرځېدې چې شهید نشي او جنت ته لاړ نشي ګوره دی مختلف حربي دی او مختلف سازشونه یو پیغمبر تیر شوی دی حضرت الیسع علیه السلام هغه چې کله مړ کېده نو هغه د خپل نږدې ملګري ټول راغونډ کړل وې زه مرم او هغه سړی د ځان په ځای خلیفه مقرروم چې کم کې 3 صفتونه یو صفت دا چې ټوله شپه به عبادت کوي دویم دا چې روزانه به روژه نیسي او دریم دا چې غصه به نه کوي که دا 3 صفتونه په چا کې وي ابا زه د خپل ځان په ځای باندې خلیفه مقرر کم هر چا سوچ کو چې دا خو ګران صفتونه دي ځکه چې ټوله ورځ روژه نیسي روزانه او ټوله شپه عبادت کې خوب پکې نه کوي دروازې به خوب کې د شپې به نه کوي او غصه به نه کوي دا خو ګران کار دی یو سړی پاسې حضرت ذوالکفل څوک نیک انسان دی او څوک پیغمبر دی دی پاسې وی حضرت دا صفتونه په ما کې شته سبه بیا تپوسو کو وی هغه سړی د ځان په ځای خلیفه کوم چې دا 3 صفتونه پکې وي دغه حضرت ذوالکفل پاسې وی دا ما کې شته په 3 مرزه بیا اعلان وکړ وی یو کس داسې خلیفه کوم چې دا 3 صفتونه پکې وي او په ټولو مرګرو کې دا حضرت ذوالکفل ډېر کمزور او د ټولو نه غریب انسانو وی خوایا دا صفتونه درکې شته وی او صاحب بالکل غصم ناراضي غصه نه کوم بے ضایع او دویم ټول ورځ روژه بنیسم او د شپې زما ټوله شپه تهجدي وی حضرت می خلیفه کړی د ځان په ځای حضرت الیسع علیه السلام دا ذوالکفل خلیفه چې خلیفه شو اوس شیطان خرابی دوکه کوي دی غریب به د غرمې 2-3 غنټې خوب کاو روژه به و او د شپې به د الله عبادت کو دا شیطان د غرمې چې څنګه د حضرت ذوالکفل وده شو دروازه وته واله د خوب وستو ارا پاسید سوکه ویزه یو مظلوم انسان ګوره شیطان خو د انسان په شکل لازم زمانه کور او زمکه او مال یو ظالم سړی نیولې دي بچی مې نار دی اوګی دی او زمام د جامو درک نه لګي تعالی راغلی ما او ته د مسلمانانو خلیفہ ته مهربانیو کدا غ ظالم پس پولیس ولېګا سوال جواب ورپسې کوراوي غواړه مال ته خپل کور والا بچی مې په بیابان او په صحرا ناشتي او مال ته خپل مال والا اوګی تګیو حضرت ذوالکفل ورته وی چې لکه دا خو زما د خوب ټیم دی خو دونه شیطان وسره خبره وګدا کړه چې د خوب غټې مې په ختم کړ دا خو زما د خوب ټیم واخو د امراله برباد کړ خدا سې وکړه چې ما خام زما دربار لګي نو ته مهرباني وکړه غسړې زبط سره پولیس ولېګم راشه نو حاضر به کو خجی دا ما خام راشه ما خام را نغی سبا بیا چې کله حضرت ذوالکفل دغه روسخه خوب نه ک د شپې خو تهجد کوي خو وعده کړی چې خوب بنه کوم سار لچ بیا غرمه شونو او د شو دغه چې په غر او دوت انتظار غریب وکړه چې دا سړی براشي دا مظلوم خو دې خور نه راغی سار لچ بیا څنګه او د شو دې بیا راغی دروازه ولګواله سوکه چې دا پرونی مظلوم سړی ما دروازه وته کولو کې دا خدای بنده تا ته خو پرون ما زیګر ما خام انتظار وکړه ته قران له اوس دې بیا د خوبه وستم غوسه وته نشو غوسه نه کوي خو په نرمه ورته وي چې ورو خو د خوب او بیا وستم او تا ته خو پرون ما زیګر ما خام ما ډېر انتظار وکړه وی ټیک دا خو پرون زده کرانه لما چې ما غته و چې ز بادشاہ لازم او تا غواړي نو هغه وی چې بادشاہ لمه مبوزا او زه تعالی مالم در کوم او کورم در کوم وعده را سره ما چې دا بس ټیک تا
چې راکې کورم او مالم راکې. نو بیا ساجد جی بادشاہ لدی بوزم وی سیب زکه مې پرون مازیګر ما خام رانلم وی چې سار شو بیا انکار وکړ وی چې نه درکوم. نو جی خو غریب یم بچی او خدمه په صحرا دي دروغ وي اوس بچی کم دي او زه چې دینو به مالم اوګېما نو دا مهرباني وکما سره پولیس والا ولېګا او چې هغه سړی ظالم راولو چې زما کورم ته مال والے زما مالم. حضرت ذوالکفل ورته وی چې دا سیو کا ما خام راشي پولیس به سره ولېګم سړی براول دې ما خام بیا رانغه هغه خوار ورته پوره انتظار وکړ خوان دیونه کا. حضرت ذوالکفل چې سباله په درې مورز باندې بیا غرمه شوه نو خپل څوکیدار ته وی دا ور بند کا او چې ایسو کم را پرې نه دی ځکه چې پرون مې خوب د غرمې نه دی کړی ابل ورځ مې خوب ونه کړ او د شپې خو تهجد کوم سترګې را باندې پټې دي خوب راځي نو چې ایسو کم را پرې نه دا دروازه بند کا غبل گیټم بند کا د کور دروازه هم بند کړه غبل گیټم بند کو یا غلطه بودريږي چې څوک راځي چې ما ته را پرې نه دی خاجي شیطان څوک بندول شي دی خو په نری نری سوري وردن نه کېږي. راغې چې راغې دته اوس په درې مورز بیا دروازه وویل چې دروازه وواله خو بیا پاسم یا لکه څوک زه هغه مظلوم یم هغه بلوردنی مظلوم یم. بس حضرت ذوالکفل پیش چې لکه ته څنګه راننوتې چې پاسې ده لاول خو خپل څوکیدار راغوښته الکه تا ته خو ما ویلو کنه چې دروازه بنده کوي صاحب دروازه خو زما بنده ده جرنده تا ته معنی واچوه حضرت جرنده ده هغه جرنده ده بعد دې پوه شو چې دا شیطان معلومیږي دینن درې مروز ده چې ما د خوب وباسي او د مقصدم دا دی چې دروازه د خوب مې وباسي چې د شپې د شمو تهجد رانه پاتې شي یا د روزه رانه پاتې شي. ورته وی دا کار دی چې مظلوم نه الوایه یسوک نن د درې مروز ده دی وته سوی شیطان وی حضرت بستاو غټلو ما بیله وی هغه څنګه وی د شیطانو ما وی ما وی چې یا خبره د غرمې د خوب نو باسم نو د شپې به ود شي هغه کوم کامیاب نشم ځکه بیګادم خې عبادت کړي دي او پروندم کړي دي بل ورځ دم کړي دي او یاد څوکیدار ته بدر باندې غوسه او باسم څوکیدار ته به غوسه شي ناغه ته دم غوسه و نکړه او یا بدای مې دا روزه پرېدم نو هغه روزه دم بند نکړه تاو غټلو ما بیل دومره پالیفلام او حرامي دي دا شیطان. کوشش کوي کوشش چې مسلمان په څه طریقه د خدای دشمن کی او د جهنم ته وغورځي دی اور ته وغورځي دا د انسان خطرناک دشمن. رب العالمین فرمایي د قیامت پر دنه چې کله سعودي د یو بل صفت درته وخم د بل صفت زد دی زد ډیر زیات زدی دی دنه چې کله ساو باسي نو دی به منډه به وي او حضرت اسرائیل علیه السلام نه تختیدی نشي او کوشش کوي چې دی راونیسم او دی به دغه وخت کې سجدی لګی سجده به لګی چتیږي با یو ځای کې به سجده ولګی. حضرت اسرائیل علیہ السلام بوته ابلیسا ته پوه شو چې کوم ځای سجده ولګوله وینا وی د آدم علیہ السلام قبر ته سجده وکړه خوار شه دا خداغه قبر دی نو په دغه حال کې به را پاسي و به چې توبه غلطی مې وکړه توبه غلطی مې وکړه او چې جهنم کې الله غرزي نو د جهنم کې به د اور په کرسۍ دی کې نه د اور نه به الله یو کرسۍ جوړه کی دی به پکې نه چې د اشنایانو ته خو تقریر وکړ. نو قرآن شریف کې الله وقال الشیطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وی الله د سره وعده کړی و امام کړی و الله خپل وعده رښتونه کړی چې څوک جنت ته ولېږل او څوک دوزخ ته او زما وعده ما ټول دروغ درته ویلې دي ما به دوزخ نشتا دا رشتہ کې نشتا ما به جنت نشتا جنت راغی کرانغه ما به مړه اسم نشتا دا د ارس واستہ کې نشتا اوس بیا سوي وعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. عجیب خبره ګورې کوي هرورا وای ما څه پزور خو تاسو د مټ نه نیولې چې بوتانو ته مې باندې سجدي لګولې دي ما خو در باندې پزور زناګانی نه دي کړې ما خو پزور در باندې غلاګانی نه دي کړې ما څوک د مټ نیولې چې غلاله مې بوتلې دي ما خو صرف دلیل د الله کې چې باقي خدای سره تاسو کړې دي. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیا نه تاسو زما د فریاد جواب کول شي او نه تاسو د فریاد جواب کول شي. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب الیم وی چې تاسو ز الله سره شریکولم او دا خپل منعم حقیقی د الله خبرم نه منله او زما منله زه دا غین انکار کوم ما در تاړو ویل نه زه خودم به قباز
دا د شیطان تقریر به په جهنم کې خپلو ملګرو ته. زما رونو نو یو صفت دروغ دی، بل صفت دوکه ده، بل صفت دا چې د انسان تر مرګه پورې دشمن دی. دا د شیطان صفتونه دی، نه به ځان ساتي. حضرت ابراهیم علیہ السلام چې کله حضرت اسماعیل علیہ السلام روان کا چې د په مینا کې حلالۍ، ځکه الله ورته ویلي چې دا بچی د حلال کا. ابراهیم علیہ السلام مخکې روان دی، اسماعیل علیہ السلام ورپسې روان دی. دا شیطان راغی یو ځای کې او حضرت ابراهیم علیہ السلام ته څه کې وی قربانی کوم. وی قربانی نه ما ته پته دا زوی لالی اخو به پیشو وی زوی څو کلالی نیازبین بچیرې دی دا څه کې. ابراهیم علیہ السلام په پوه شو چې دا خو شیطان دی، هغه کاڼې راواغېست او په دې شیطان یې غذارو. بیا راغی دې خواته حضرت اسماعیل علیہ السلام لا هغه ته وی ته څه پوهې چې چېرته روانې؟ وی او وی څه کې؟ وی پلار مې قربانی کوي. وی قربانی نه کوي تا لالی. اسماعیل علیہ السلام ورته څه وی؟ وی داسې به یو پلار وکړي چې زوی به حلال کړي. وی هغه وی چې ما ته الله ویلی دی، وی چې الله ورته ویلی دی نو حلال مې دی که ځه خدای دې بې خوباسه. هم پوه شو چې شیطان دی، کاڼې راواغېست، دوباره په کاڼې باندې وویشت. بیا په درې باره بیا راغی ابراهیم علیہ السلام لا سوچو که ګورې دا خوب دی غلط دی، زه دې خیر خوی ما سوچو که ګورې زوی څو کلالی دا څه کې. مطلب دا چې دا پلار د زوی د دې حلالولو نه منې شي یا دا زوی ته وتښتي او د خدای په حکم کې خلاف ورزي راشي. حضرت ابراهیم علیہ السلام بیا کاڼې راواغې سپیره ما نیولې د خدای خلاف کې په کاڼې باندې ویشته. اوس هغه ځایونو کې درې غټې غټې ستنې برجې ولاړې دي او حاجیان صاحبان چې حج ته لاړ شي نو درې ورځې دغه جمرات ورته وایي دغه شیطانان بولي. یو ځای کې ځان د رکوټې سړي په شکل جوړ کړی و، خلک هغې ته رکوټې شیطان وایي. بل ځای کې ځان داسې درمیانه قد والا جوړ کړی و، خلک هغې ته درمیانه وایي. او بل ځای کې ځان مشر بابا جوړ کړی و، هغې ته خلک غټ شیطان وایي. دا دومره خطرناک او سازشي شی دی، سازشي. او د انسان ازلی د نیکه د وختونو دشمن را روان دی او اله به صبرېږي چې دا مسلمان برباد کړي او د جهنم ته وغورځوي. خدای دې د ده د وسوسو نه په حفاظت او پامان کې وساتي. رسول الله مبارک ته څونه سازشونه اسکیمونه جوړ کړي. د هجرت په موقع باندې ځان یې د یو بوډا سپینګیري په شکل کا او ابو جهل له مشورې ورکولې. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي وی عرفات کې مې د الله نه سوالونه وکړل، دوه مې خدای قبول کړ، یو پاتې شو. وی مزدلفه کې مې الله ته وجړل، دا دریم سوال مې خدای قبول کړ، هغه د امت لپاره سوالو. نو نبی علیہ السلام دغه ځای کې وخندل. صحابو دې تپوس وکړه د الله رسوله دا خو د خندا وخت نه دی، دا خو ته جاړې خدای ته، د جړا وخت دی، د خندا وخت نه دی. رسول الله مبارک وفرمایل وی جړا په دې راله چې دا دریم سوال مې الله قبول کړ نو شیطان په سر خورې اړی او منډې وی او ټیزونه اچوي. وی هغه ته چې مې وکتل خندا راله. جنگ بدر کې د سړي په شکل کې راغی، ابو جهل سره لاس ونیوه او دا کرز ابن جابر د یو قوم مشر د هغه په شکل کې راغی. ابو جهل ته وی پام کو چې ګورې خپې دې سستې نشي، زه کرز یم د فلان کې علاقې مشر یم، 2000 لښکر زما را روان دی، زه د له مخکې رالم او ځان یې د هغه کرز د یو قوم مشر د هغه په شکل کړو، 2000 لښکر مې را روان دی. ابو جهل نورم سر کې شو چې دا د کرز خلکو د کرز راغلی دی او 2000 لښکر دی وسره. لږ ساعت به تېر شو، ابو جهل به ته لښکر خو دې راونه رسېده، وی را روان دی هغه دی. بیا به لږ ساعت تېر شو، هلکه کرد هغه لښکر خو دې راونه رسېده، صبر وکړه روان دی که نه دی، ګاټی نه ده دی، غر نه پورې غاړه دی. خو چې کله سپونه مخامخ شو او فرشتې رالې نو فرشتو خو شیطان پیژنده که نه او دم فرشتې پیژندلې. قرآن شریف کې الله وی وی لاس یې د ابو جهل نه راښکه، لاس یې لاس کې نیولې راښکې د دې خواشه. هلکه کرده څه کې؟ وی زه ور مخامخ مټلې اوس به دې پته ولګي هغه د فرشتې رالې. ده خو فرشتې لیدې که نه، وی اوس به دې پته ولګي چې ټیزونه د نه وباسي. ایله مې ورسیل مکړی، اوس خو تښتېدې نه شي، لاس یې ترې راښکه او منډه یې ترې وواله. نو د سپېره بچی نه په کافر دی نه په مسلمان دی، خو چې پچی وس برکېږي را ګړاوی او را پرځوي او ګونټې پې د پاسه ایږدي. دا خطرناک شی دی، خطرناک. ځان به تېرونو پسه ساتو. ما درته وویل د چې کوم صفتونه دروغ، دوکه، قسمونه، شیطانت، دو کسانو منځ کې اوړنې راوړلې او مسلمان سره دشمنی او کبر
د دې صفاتونو نه ځان وساته. دا ستا دشمن دی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. بل به پس خلاصېږي اعوذ بالله وایا. او چړل دې کله دارالل چیرې د نیکه خبره ده د الله حمد وایا غ نیکی کوا. اورل چې دا کله رال چې د ګناه کار دی اعوذ بالله وایا ځان ته ساته. قران کې الله وی ان کید الشیطان کان ضعیفا. د شیطان سکیم ډېر کمزور شی دی ګور. تا ته مضبوط قاری ډېر کمزور شی دی اعوذ بالله وایا. او یو دم دی رسول الله مبارک خو درې هغه دا دی چې سحر کې څوک سل کرته دا وایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دا خو به مو یادی کنه ان شاء الله. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دا چې سحر کې څوک سل کرته وي که مانځنه مخکې که مانځنه وروسته وي په دغه ورځ به خدای شیطان نه ساتي، شیطان نه به خدای ساتي. او حدیث پاک کې راځي وې دې سړی له په دغه وخت کې متیازه کوي. یو صحابي د چا متعلق شکایت وکړ وی حضرت فلان کې سړی چې د ټوله شپه ودی او سار مانځل نه پاسي وی دا هغه سړی دی چې بال شیطان فی وزنه چې شیطان ول په غوګونو کې متیازه کړی. نو چې څنګه شیطان نخکاری متیازه هم نخکاری. او بل حدیث کې راځي وی د انسان د سر لدی تارونه راوړي غوټه ور کوي په دې انسان کوډه کوي کوډه. دا کوډه خلق نه کوي جادو. او هغه تارونو باندې دم چوف کوي علیک لیل طویل فرقد او چوپ ناری کې مړ وګد شپه د ود شخه. نو سړی د سار د مانځنه وباسي بیا ویوريږي چې خیر دی پابسه لیکن ور خطو ټیم شي ظاهروي خیر دی س قضا به وکي اخره کې دا قضا نه مباسي. خرونو ګوري بازي بیماری د انسان د ټونګې نه پیدا کیږي. انسان د انسان په شیطان د ټونګې نه پیدا کیږي. د انسان په دی وینه کې دی پوکې وای خصوصا دا کینسر بیماری یا نور یا چې زخمی او دې پکې لاړې وته کی دې پکې متیازو کی دا غي نسخه بیماری پیدا کیږي. نو د میداد چې سحر وختي لا اله الا الله وحده لا شریک له سل کرتا وایا او ما سوتن چې دکېږي آیت الکرسی وایا. د شیطان د دې ټونګې د وجه نه چې د انسان په وجود کې کمی بیماری پیدا کیږي دا غ بیمارونو به خدای پاک محفوظ ساتي. دوه کې رب العالمین موږ د شیطان د وسوسو نه ساتي دا غ د حد کندو نه مو ساتي. او پروردگار تم داغه د حد کندون او ساتي او د وسوسونه مو ساتي. او چې څومره داغه طرف نه څخه وسوسې دي او څخه بیماری دي خدای داغه نن په حفاظت او پامان کې وساتي. او مریضان ته دوه کې چې الله تعالی مریضان له شفا ورکي. خدای قرضداران د قرض نه خلاص کې زموږ د حلال او رزق او روزي نصیب کې. زموږ په دې محله کې دلته کې د اسپندیار دی والده صاحب وفات شوی واغې ته دوه کې خدای پاک مغفرت نصیب کړي. او نور چې څومره مردگان وفات دي پرون یا نن نو الله ټول مردگان وبخي او د آخرت لوی سفر د خیر او عافیت د خوشالو ګرځول کې وارثانو له صبرونه ورکه. او د مونږ په دې کاکړو کندي کې یو برخوردار وفات شوی دی الله ټول وبخي. اخر وخت په خلیدا کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ګرانو محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 396 نمبر 61 کې تاسو بیان ورید د شیطان قباحت. دا به تاسو ته پیښور ښار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. د مدینه نبی سردار تا پس زړمی کی دردنا ځان کم غوار نگارا تا درو ذکر مرمنا ځان کم غوار نگارا تا درو ذکر مرمنا د مدینه نبی سردار تا پس زړمی کی دردنا ځان کم غوار نگارا تا درو ذکر مرمنا ځان کم غوار نگارا تا درو ذکر مرمنا د مدینه خلی حبیبا سالی دنشت پایلم کی اے د زخم زړونو طبیبا نار کرسی لوح قلم کی تا په خاطر پیدا دیارا نور سوک مزبت اسماننا ځان کم غوار نگارا تا درو ذکر مرمنا ځان کم غوار نگارا
تا درو ذکر مرمنا د مدینه نبی سردار تا پس زړه کې دردونه ځان کم غواړ نگارا تا درو ذکر مرمنا ځان کم غواړ نگارا تا درو ذکر مرمنا مدینہ حلا مدینہ شوا رسول اللہ چستا مسکن شو طولت لیاتی رنگینا شوا جو دسرو گلو گلشن شو پکی بہار بی بہار آئے کی بلبلال پکی سیلنا زان کمیو غوار نگارا تا درو ذکر مرمنا زان کمیو غوار نگارا تا درو ذکر مرمنا د مدینه نبی سردار تا پس زړه کې دردونه ځان کم غواړ نگارا تا درو ذکر مرمنا ځان کم غواړ نگارا تا درو ذکر مرمنا چستا دلې ته ودرېدلې په ډېر ادب او احترام میں پخل درود سلام چس وزے دل بھی انگارا لے میں پمخخ کی رودنا زان کم غوار نگارا تا درو ذکر مرمنا زان کم غوار نگارا تا درو ذکر مرمنا د مدینه نبی سردار تا پس زړه مې کې دردونه ځان کم غواړ نگارا تا درو ذکر مرمنا ځان کم غواړ نگارا تا درو ذکر مرمنا سلام کریستا پیارانو کدے صدیق او عمر پدی بی مثل عاشقانو کدی عثمان او کہ حیدر بل میں ارمان نشتا نگارا درب ذات میں قسمنا زان کم غوار نگارا تا درو ذکر مرمنا زان کم غوار نگارا تا درو ذکر مرمنا د مدینه نبی سردار تا پس زړه کې دردونه او ځان کم غوار نگارا تا درو ذکر مرمنا ځان کم غوار نگارا تا درو ذکر مرمنا بابو سلام باندې درتلې ستاسو روزي مطهري تا اخت مرورو ورولې دا عائشی بی بی حجری تا اے د بی بی فاطمه پلارا کله براتی دیدنا ځان کم غوار نگارا تا درو ذکر مرمنا ځان کم غوار نگارا تا درو ذکر مرمنا د مدینه نبی سردار تا پس زړه کې دردونه ځان کم غوار نگارا تا درو ذکر مرمنا ځان کم غوار نگارا تا درو ذکر مرمنا ولال سید شهدا تا بل ستادون شهدا جانوے ستا خلطران حمزہ تا ستا خاندان ستا حسنیانوے جنت بقید حسن دارا پکی د نور دی بارانونا جنت بقید حسن دارا پکی د نور دی بارانونا ځان کم غوار نگارا ستا درو ذکر مرمنا ځان کم غوار نگارا دا ستا درو ذکر مرمنا د مدینه نبی سردار تا پس زړه مې کې دردونه ځان کم غوار نگارا تا درو ذکر مرمنا چې مدینه تا په سفر وې
یو بشیر جان او بل اسرار دا بی اختر باختر وے لے شیخ ادریس سر پلار خیر البشر خیر الابرار را بشکل دا وختنا ځان سمې وغواړه نګاره ستا د روضې کمر مهمونه ځان سمې وغواړه نګاره ستا د روضې کمر مهمونه د مدینې نبي سرداره تا پسې زړه مې کې دردونه ځان سمې وغواړه نګاره ستا د روضې کمر مهمونه ځان سمې وغواړه نګاره تا درو ذکر مرمانا زار شمستا د خاندانا زمون نبی آخر زمانا ځان ته مې وغواړه په زړه مې راورېږي ستاشنه روضه زما یادېږي ستاشنه روضه زما یادېږي زار شمستا د خاندانا زمون نبی آخر زمانا ځان ته مې وغواړه په زړه مې راورېږي ستاشنه روضه زما یادېږي ستاشنه روضه زما یادېږي کاش چې جړلې مې ستا خوا کې محبوبه ګنبد خضرا کې د جنو خوا کې پکیام وې شروع پر صلات او سلام ویشن غلاب ساد مزار جړل مازار او قطار خیر د دیدن برات کلم لاویږي تاشنه روضه زما یادېږي تاشنه روضه زما یادېږي زار شمستا د خاندانا زمون نبی آخر زمانا ځان ته مې وغواړه په زړه مې راورېږي ستاشنه روضه زما یادېږي ستاشنه روضه زما یادېږي ستا جدایۍ سوې په اورم لکه بلبل غوندې په شورم تی رحمت د کل علامه هم محبوب محترم دبی کسانو تکیه گائی گل شفیهم الجزائی